څومره د ښایسته نظر اور دی په دې خاوره کې څومره خاموشي ده څومره شور دی په دې خاوره کې او دا بیله خبره ده چې هیڅ چا هم غونچک نه کو دا بیله خبره ده چې هیڅ چا هم غونچک نه کو فکر د سپدلي هسې سمسور دی په دې خاوره کې د نننۍ خوندورې دستورې ډېر قابل احترام ګډونوالو دلته ناستو زما ډېرو درنو ملګرو مشرانو او همزولو السلام علیکم د ټولو نه وړاندې په دې خبره ډېره زیات خوشحاله یم چې بر سوات چې په یو وخت کې د هغې پېژنګلو د ترهګرۍ په بنیاد شوې وه نن هلته د ادب محفلونه را جوړېږي نو دا یقینا چې ډېره د خوشحالۍ خبره ده بیا د سوات ادبي جرګې چې کومه کابینه نن وټاکلی شوه ما والا د مخکې نه مبارکي ورکړې ده یو ځل ورته بیا مبارکي وایم او دا هیله لرم چې یوازې به د مشاعرو د حده پورې دا خپلې غونډې او دستورې نه ساتي دلته به مکالمې کوي دلته به مباحثې کوي دلته به تنقیدي ناستې کوي او د دې سره سره به دلته یوه سیاسي فضا هم را جوړوي ځکه چې د بدبختۍ نه دا زمونږ سیول او ملیټري دواړه اسټبلیشمنټ زمونږ سیاست ډېر زیات بدنام کړی دی او د سیاسي خلکو نه یې زمونږ هغه باور پورته کړی دی نو زما د 1300 کلونو نه په خپله دا یو میشن دی دا یو مقصد دی چې زمونږ ادبي خلک چې هغه د ادب سره سره په سیاست هم پوهه لري لاسبری پې لري هغه راشي او د دې خلکو سیاسي تربیت وکړي ځکه چې دا کار د دغې سیاستدانانو نه کم چې موږ وینو چې هغه خالص اسمبلۍ ته د ځان رسولو دپاره په دې نه دي چې پرون زه د سرې جنډې لاندې ولاړ وم او نن د شنې جنډې لاندې ولاړ یم زه څومره بد ښکارم خو ځان په هر حال کې دغه پارلیمنټ ته رسول غواړي او خپل ځان شته کول غواړي نو زمونږ شاعران ادیبان داسې دي زه دا خبره بیا کوم که تاسو د فرانس انقلاب ګورئ که تاسو د روس انقلاب ګورئ د فرانس د انقلاب په شا باندې د والټایر ډېر لوی لاس دی دغه شان د روس په انقلاب کې تاسو وګورئ نو د ټالسټای یا د نور بې شمېره ادیبانو ډېر لوی لاس دی ډېر لوی کنټریبیوشن دی نو موږ هم دا کولی شو چې موږ به یوازې زلفې سترګې شونډې باڼه دا نه ستایو موږ به خپل قام له یو سیاسي شعور هم ورکوو او دا خلک به دې ته هڅو چې دا وطن زمونږ دی دا خاوره زمونږ ده دا خلک زمونږ دی او د دې حقیقي وارثان موږ یو د دې د ترقۍ دپاره به موږ د خپلو سرونو او د خپل ځانونو نظرانه ورکوو زما دا هیله ده چې د پښتنو چې په دې وخت کې حالن کې ځینې سیاسي خلک زمونږ په تاریخ باندې دا ټکونه هم کوي چې دوی پارلیماني سیاست بدناموي موږ کله هم پارلیماني سیاست نه دی بدنام کړی موږ پارلیمان ډېر مقدس ځای ګڼو او موږ دا وایو چې پارلیمان دی د ریاست د ټولو نه مضبوطه اداره جوړه شي هغه نه چې پرون یو سړی په یو دوه باندې نه پوهېدو هغه به نن د وزارت په کرسۍ ناستي که دغه پارلیمان دا په هېڅ حال کې موږ ته نه دی منظور ځکه چې دا د سیول او ملیټري اسټبلیشمنټ خپل دلالان راولي او په دې خلکو یې مسلط کوي د الیکشن د ورځې پورې زه ډېر په معذرت سره یم زه داسې ممبران پېژنم په تېر دور کې چې په مازدیګر کې هغه وده شي ځکه هغو ته دا پته نه وه چې چېرته موږ او چېرته پارلیمان ته تلل خو ماسکوتن به د خلکو ورونه وډبول چې الیکشن ګټې راپاسه نو هغو سترګې مګلې او راپاسېده او بیا سبا هغه د اسمبلۍ ممبرانو نو په دې موږ ټول پوهېږو چې دا چا راوستي وو او د څه دپاره یې راوستي وو تاسو به اوس په ټي وي باندې جیو باندې مشهور پروګرام دی د حمید میر تاسو ټولو به کتلی چې زمونږ په شمالي وزیرستان کې د کاپر څومره لوی ذخیرې دي خو که دغه ذخیرې موجودې دي نو هلته خو زمونږ وینې بهیږي د هغې نه خو موږ ته څه فایده نشته نو دا فایده به څوک حاصلوي د هغې نه هلته خو زه ډېر به په معذرت سره ووایم هلته خو اقبال وزیر غوندې سړی زمونږ وزیر وي اقبال وزیر د دې خبرې نه څه خبر دی چې زما د وطن په وسایلو باندې اولنی حق زما دی زمونږ بچي به ځي د کولې په قانونو کې به مزدوري کوي یا به د کچې ډاکوان تختی او هلته به یې په 3 او 4 ورځ باندې مسخ شوی لاش میلاویږي او زما په وسایلو باندې به د جی ایچ کیو خلک یا د پنجاب خلک د هغو بچي به په بهترینو ادارو کې سبقونه وایي او زما د سوات په ښایستونو کې به راځي هغه خلک به عیاشیانې کوي زما په ګبین جبا ملم جبا کالام کومراټ باندې به د دغې خلکو قبضوي نو دا خبرې زه خالص په خپل حیثیت کوم که سبا څوک چا تنګول چې یاره په دې ځای کې دا خبرې شوي دي نو دا ده کړي دي او زما ځای هر چاته معلوم دی په ما پسې بیا هلته راشي زه خپل ملګري په امتحان کې ناچوم خو دا مې هیله ده چې پښتانه اوس ویښ شوي دي او د دوی په وسایلو به دغه خلک
د ګبینجابي او د کالام په هوټلو کې عیاشیانې نه کوي. که څوک د سیلګري په حیث راځي به، خو زمونږ په ځمکو به سیکشن 4 نه لګي. زمونږ ځمکې به د بې ځایه روډونو دپاره چې زمونږ د وطن خلکو د هغې غوښتنه هم نه ده کړې، دوی د خپلې عیاشۍ دپاره جوړوي او دو پنجاب د کالام سره کنیکټ کول غواړي. نو دغه موږ ته په هېڅ حال کې نه دي منظوره. بهرحال دا سیاسي خبرې دي. دا د خوشحالۍ خبره ده چې داسې ادبي دستورې را جوړېږي او دلته پکې ځوانانو شاعرانو د خپل جذباتو، خیالاتو او احساساتو اظهار وکړو. نورې خبرې ډاکټر صاحب ډېرې په تفصیل سره وکړې. پکار ده چې موږ نوو ملګرو له ډاډ او داد هم ورکړو. خو د هغې سره سره زه دا یو خبره هم هر ځای کې کومه چې نوي ملګري هم باید د ادب مطالعه وکړي. دا نه چې د فیسبوک د ځینې خلکو نه چې هغه مشهور شوي او د هغو په خپل شعر کې وزن او بار نه، زمونږ زیات خلک راځي د هغو کاپي کوي، د هغو نقل کوي، د هغو پیښې کوي. نو په پیښو باندې هېڅوک شاعر ادیب کېږي نه. دا به تاسو کتلي هارون باچا یو نوم دی د موسیقۍ په دنیا کې، او هغه په دې باندې خلک مني چې د هغه خپل یو سبک دی، خپل یو سټایل دی، خپل یو طرز دی. د هغه نه وروستو بلا خلک راغلل چې د هغه پیښې کول، نو هغه په هفته میاشت 2-3 کې راغلل او لاړل، خبره ختم شوه. نو تاسو د ادبیاتو مطالعه وکئ، د دنیا ادبیاتو ګورئ او داسې ادب تخلیق کوئ چې هغه د ساعت تیرۍ سره سره د انټرټینمنټ سره سره ستاسو خلکو ته، ستاسو خاورې ته، ستاسو ولس ته او ستاسو وطن ته هم ګټه ورسوي. زه به په خپل اجازت باندې یو شعر ووایم. قیس صاحب دا غزل ما د خپلې خوښې شاعر اندیز صاحب په ردیف او قافیه باندې لیکلی دی، خو په دې کې د هغه ردیف زمانه په دې لږ مختلف دی چې هغه ډېر استاد شاعر و. هغه وخت کې تاسو ته به پته قیس صاحب، تاسو ښه خبرې، نور ملګري به هم خبري، چې د نون او د نون ړې دغه فرق نه و، لکه نړېدل او ګڼېدل به خلکو یو شان لیکل. نو هغه بیا ډېره استادي په غزل کې کړې ده، خو ما د خپل وس مطابق کوشش کړی دی. نو د اندیز صاحب د روح نه په معذرت سره چې ستا د مینې په یقین روانېدمه یاره، چې ستا د مینې په یقین روانېدمه یاره، نو خامخا به تر منزله رسېدمه یاره. دیار صاحب شعر دی چې لکه پتنګ په دغه اور کې سوځېدمه یاره، لکه پتنګ په دغه اور کې سوځېدمه یاره، خو له رخساره دې چاپېره تاوېدمه یاره. او پروفیسر صاحب شعر دی چې د بل چا مینې ته به ولې کړېدمه یاره، د بل چا مینې ته به ولې کړېدمه یاره، چې ته زمانه او زه ستا نظارېدمه یاره. او بابا شعر دی چې زه هم یوسفم او بازار مو د مصر بازار، زه هم یوسفم او بازار مو د مصر بازار، که خرڅېدمه خو ارزان به خرڅېدمه یاره. او دا شعر زموږ یو ډېر ګران کشر موران ته ډالۍ چې ما مینه کړې وه او زه تې منکر هم نه ومه، ما مینه کړې وه او زه تې منکر هم نه ومه، د تهمتونو نه به چېرته تښتېدمه یاره. ما مینه کړې وه او زه تې منکر هم نه ومه، د تهمتونو نه به چېرته تښتېدمه یاره، چېرته پټېدمه یاره. او ګرانه شعر دی چې په ما د خپل ذات په پنجره کې سیادلي راتلله، په ما د خپل ذات په پنجره کې سیادلي راتلله، زه د خپل ځانه چېرته لرې تښتېدمه یاره. په ما د خپل ذات په پنجره کې سیادلي راتلله، زه د خپل ځانه چېرته لرې تښتېدمه یاره. او خادم صاحب چې د حالاتو د نور سترګو ورول ورونه، چې د حالاتو د نور سترګو ورول ورونه، زه به د خپل وجود په سوري ودرېدمه یاره. یو وختو ما به هم رنگین رنگین خوبونه لیدل، یو وختو ما به هم رنگین رنگین خوبونه لیدل، لکه رباب به ستا په غېږ کې غږېدمه یاره. او نعیم صاحب شعر دی چې د هواګانو ارادې راته بیخي ښې نه وي، د هواګانو ارادې راته بیخي ښې نه وي، خو لکه شمه تر سهره بلیدمه یاره. د هواګانو ارادې راته بیخي ښې نه وي، خو لکه شمه تر سهره بلیدمه یاره. او زما د فکر په خوشبو و معطره فضا، زما د فکر په خوشبو و معطره فضا، د ګل وږموم په هر لوري خورېدمه یاره. زما د فکر
په خوشبو و معطره فضا د ګل وږموم په هر لوري خورېدمه یاره او په ډک محفل کې چې به تا زما نامه واخسته په ډک محفل کې چې به تا زما نامه واخسته نو زه به څنګه په جامو کې ځایېدمه یاره په ډک محفل کې چې به تا زما نامه واخسته نو زه به څنګه په جامو کې ځایېدمه یاره او د ژوند په سوي لوي دشته کې د ځان په لټون د ژوند په سوي لوي دشته کې د ځان په لټون سم لیونی او تر به ګرځېدمه یاره او قیس صاحب شعر واورئ چې په ما د حسن نوی انکشاف کېدلو په ما د حسن نوی انکشاف کېدلو چې ستا د خیال په جزیرو کې ګرځېدمه یاره او جانا د مینې درد خو دومره حساس کړی ومه جانا د مینې درد خو دومره حساس کړی ومه د هر دردمند د درد په څړیکو پوهېدمه یاره ډېره زیاته مننه